د مسلمان څخه خلک ورته شیخ وایي. شیخ د عزت نوم دی، نو شیخ چې د دې وجه نه وایي. کنې شیخ وایي په عربی کې لغوي معنا ده بوډا، شیخ معنا بوډا. عالمانو ته هم وایي شیخ، مشر ته هم وایي شیخ. نو شیخ ورته هسې د دې وطن اصطلاح ده چې ګناه نه ده که چا ورته شیخ وایي. د مور پلار حق زیات دی که د ښځې؟ د مور پلار خپل حق دی، د ښځې خپل حق دی. د مور پلار عزت، احترام، ادب کول او د هغې خدمت کول فرض دی. او د ښځې حق دی هغې له مهر ورکول، ډوډۍ چای ورکول. د ښځې دا حق شته چې زه وایي تا مور پلار سره دی نه اوسېږم، ما له جدا کور جوړ کړه، ډېره ښه ده، جدا کور به ونه جوړی. ښځه څلورمه شپه سړي نه مطالبه هم کولی شي. دا مونږ ښځو ته نه وایو که نه بیا د سړو ډګر راځي څه کوي. ښځې ته دا حق شته. قسم مې ما ته ټلیفونونه کوي، زموږ معاشره کې یو دوه ظلمونه زیات کړي. یو ښځو سره خلک بې انصافي کوي. او تعلیم یافته پرون پر ټلیفون راته یو ښځه جاړي چې زما خاوند دی افسر دی په لوی بینک کې، او داسې زه جدا کوټه کې پرېته یم ماشومانو سره هغه جدا او جړلې ما یې څه څه وکړم، نه یې پېژنم نه یې جنم. نو ګورې دا تعلیم یافته ښځو سره ظلم کوي. هغه جج خو خود کوي، نه ښځو سره ظلم مه کوه. چې یو ځل دې په نکاح کې راغله ستا مخ ته ناسته ده او ستا په چار دیواره یو دا ده چې ستا پرې د بدعملۍ شک راشي، نو شریعت د هغه علاج مقرر کړی، بس پرېږده. هغه ځان له بل خاوند وکړي ته ځان له بله ښځه. د وجلو حق هم نشته، په سواره کې ورکول هم نشته، ښځه خرڅول هم نشته. ښځو سره ظلم مه کوه، د دې نتیجه خرابه راوځي. بیا به دا ښځې دومره ازادې شي په ردې عمل کې چې بیا به یې کنټرول کولی نه شي. لندن او امریکې ته لاړ ښځې د سړو د کنټرول نه بار دي. چې ښځه نوکره شوه د سړي څه پروا لري، او چې ښځه په پردي دفتر کې د بل سړي سره ناست دی، نو د حرام او د ګناه چې فرق د حلالو کې نشته، هغه سره بار څه کوي چې دین پکې نه وي، د خدای یره نه وي، د قیامت تصور نه وي، لیدلې د هغه نه زیات څه نه اوري، ورته وایي یاره دا د ملیانو خبرې دي. نو هغې ته خوار ته آزاد شو، هغه به پردي سړي سره بدعملي کوي، ځکه هغې کې فن محسوسوي او خپل سره به نفرت کوي. ښځې چې چا نوکراني کړي دي پسې خرابه ده. مونږ له مسئلې راځي زه توبې وباسم پښتنو کې، نو ډېرې ښځې شکایت هم کوي، هغې سره ظلم کېږي او ډېرو ښځو واګې شلولي دي. نو که د چا ښځه نه خوښه او نه خوښوالی د بدکردارۍ د وجې نه بس پرېږدی، نور ظلم کې نشته. او که هسې ورسره نفرت کوي نو دا ښه نه دی، ګناهګار دی. زموږ ښکلی پیغمبر وایي زما په امت کې بهترین هغه سړی دی چې د خپل ټبر سره ښه ژوند تېروي. خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلي، هغه بهترین امتي دی زما چې خپل ټبر سره ښه ژوند تېروي، په خوشحالۍ په خندا. وایي زما نه به زیات څوک نه مې بیبیانې وي، چېرته یې کنځل نه دی کړی، چېرته یو بیبي والی نه ده، نو ژوند په ښه طریقه تېروي. او ټیک ده که دغه خبر راشي نو شریعت دا مقرر، بس هغه جدا او چې جدا نور څه حق ته نشي. ممکنه چې بل خاوند وکړي یا د هغې لپاره عبرت شي، توبه وباسي. او دا ګورې هر انسان چې ګناه راځي خو د خدای دربار ډېر لوی دی، خدای به هغه معاف کړي. مثلا ښځې د زیارتونو نه یېرېږي ډېر، او زمونږ دا زاړه شیخان خامخا. ما له مسله راله دلته یو سړی راغی او په فوج کې او پښتون دی، جنوبي اضلاع. ما ته وایي زه کور ته ورغلم، داسې ور بندو خو لږ شانتې لرې چې مې وکتلم یو رشته دار مې و، ښځه مې وه، نو ښځه مې ناسته وه، رشته دار مې داسې ناست و. نو زه کې مې شک راغی. هغه وخت کې خو مې څوک نه وي، خو بیا مې دې ښځې ته ویې چې ما ته قسم وخوره تا خو ناوې زموږ خپل دی، ما هسې ناست وم خبره مې کول، خو بیا مې شک
ما اسلام کی زیارت لدے بوزم دخلین اخو نہیں ریگی یہ قسمون امراتو خوالا اما نظر کے خندارانا نیچے روانا میں کہ یہ خندر سرد نیچے لگی لارو یہ صرف ورسر املاستے میں زیارت لنے بوزم سنور سنبی کرے ما ورطو اینا زیارت لدے بوزم دارا تاقا سڑے وی اس پختلا نیچے نمین تلارو نو بیانا تاوی صرف یو دلم کلی بیان بولتے دے کر زیارت لنے بوزم ماوینا بیانا تارسو ہوئے نو خلی دو زیارت نہیں آرہی اور دا شرکی عقیدہ دا انا کہتا خدای ذات کی زیارت دے زیارت تا سوئی استا خیر رشاء اللہ سکر خدای وحم پرستو خلقو دا دی زرو شیخانو قمقو اور دا دی زرو پیرانو دا دی زور پا قبر او پا زیارت خدای پاک ارسوی نے منگا چاہتے خدای پیدا کرو تک تا دا غیر ذکر احترام دے پاک خدای ندے نتانا خبر دے نستا خیر و شر دا پلاسی نمانتا نسڑے ہوئی سور سر حکم دے خزی سارا نما ایمانتا اقوارک سر تو نہیں وجنا نا بس تدے فخری پرینا آہا پیشا ممکن ہے چک دے و بخی تو بو بس حضور فرطا موسر شکر نمانا دا مسئلے تا پوس کئی پدے غرضا مانا دلکی خاندان آلا کہ دلی تا پوس تا ساتھ تو چی خدر تیوی بس وی پریل دفع مخارخا ما انشاءاللہ بما دلیل کے پیش کے چراتا مولی سے دیرے کی دے وجنا نا وجن نیستا پر اسلام دجال یا مکری یہودی دے او ساحر دے سحر او جادویز دے آنا پیغمبران مقابلے کرے دے نخلیس پیرا کرے دے اور دا درجی توب کار کئی او خود ولا راضی او دا سی کمیسون پی جوڑی چی لستونی نی نو دا روانے کنا نا دا ناروانے دا خطو والا دا بے پردگے جانے جوڑے نو پا گناہ کی ورسر شریکے مکاوے زن جوڑوں دا تو گونا چیرے دا خدای سمنا در کئی بے لستونو کمیس نی جوڑوں ذکر دا دی استعمال ناروانے گوارے خود تقیار کرے خود معاشرہ خرابی او حکومتم دا کوشش کی او دا لیڈرانم چی دا معاشرہ خرابش پرے چی سنت چی کنا دا قیامت پرد بطول دا سنت پیدا کی سنت دی دا سمر بیختے چی خریلی دا بور پوری سمر نکنے چی رشتی دا بور پوری طول اجزا بخدے جم دی رسالة جبريل عليه السلام ده محكول پیغمبر لنا وطویل تقواره کزقواره جبريل نیسیب تقواره بیسے تپوست کچھ زقواره ہم کو دین غواره ده یہ دین غواره ده دا خود سعنا خبری کرے نمی وہی دلی دین کتابونو خبره دا دا شیخان و عزان خبره مانو وہاں دا نیتوب کار کرو اس کار کی کنا کہ اس کئی منور پس مکر رو دام لگا منور پس مکروح ہے اور کہ مکی کری تو بے اکتی بٹیتا تو یہ گناہ سے کری زنے کری شعادت کری کفری کری تو بابا سے مسلمان سے بے اور پس مسکی اور کہ اس پاہ پیشہ کے مبتلائی اور پس من مکر منور پس مکروح ہے